سلامونه ګرانو لیدونکو. نانځکه هم فضا ته لیږل شوې. د ماشومانو تر ټولو مشهوره نانځکه باربي ډول هغه هم د ناسا د یو ځانګړي ټیم سره د فضا په سفر د تګ لپاره آماده شوي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو په وینا دا نانځکه باربي ډول د روسیې د یوازینۍ ستورمزلي څخه په اغیز جوړه او بازار ته وړاندې شوې ده. دغه شرکت وایي چې د نوې نانځکې چې د ستورمزلي په بڼه کې د جوړولو هدف دا دی چې د ساينس، ټکنالوژي، انجینرینګ او څېړنو په برخه کې د نجونو ستاینه او ملاتړ وشي. 36 کلنه کیکینا د روسیې لومړنۍ ښځینه ستورمزلي ده چې فضا ته سفر کوي. تر دې 58 کاله مخکې ولنټینا لومړنۍ ښځینه وه چې فضا ته تللې وه. د روسیې دا لومړنۍ ښځینه ستورمزلي به د راتلونکي کال په پای کې فضا ته په سفر لاړه شي او له دې سره به د مشهوره نانځکه باربي هم د فضا سفر وکړي. د روسیې فضایي اداره وایي چې دا نوې نانځکه دا پیغام لري چې هر څوک خپل خوبونه رښتیا کولی شي. بس تاسو هم باید پر خپل ځان باور ولرئ او مخکې تګ وکړئ. یادونې وړ ده چې تر دې مخکې یوه نانځکه د ساینس پوه په بڼه هم جوړه شوې او بازار ته وړاندې شوې وه. له پاتې کېدنې مو مننه. د نورو مطالبو او خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل هم در سره وڅارئ او سبسکرایب یې کړئ.